السلام علیکم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شپېته نصیحتونه مې درته راوړي. 52 نصیحت پر حیواناتو ترحم. موږ او تاسې ته سپی په ټولو حیواناتو کې بد ښکاري، خو زموږ سپېڅلی دین په ټولو حیواناتو د مهربانۍ سپارښتنه کوي او د دې کار لپاره الله پاک لوی اجر ټاکلی. هغه کیسه مو په حدیث کې اورېدلې چې یو انسان د سپي په خاطر باندې جنت ته لاړ. که مو نه وي په دې حدیث کې درته بیانوم. د صحیح بخاري په یو حدیث کې ابو هریره رضی الله عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کړی چې هغه مبارک فرمایلی دي: بین رجل یمشي فاشتد علیه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. ژباړه: یو کس روانو تنده پرې زوروره شوه، یو څا تښکته شو او اوبه یې ترې وڅښلې. کله چې راووت یو سپی یې ولید چې تندې اخیستی او ژبه یې وتلې او په ځمکه پزه موښي. سړي د ځان سره وویل: په دې سپي هم هغه حالت راغلی چې په ما راغلی و، یعنې تږی شوی دی. خپل بوټ یې په خوله کې ونیو او څا ته ښکته شو، په لاسونو یې اوبه ور واچولې او سپي ته یې اوبه راوړې او سپي ته یې ورکړې. الله پاک له دغه کس مننه وکړه او هغه ته یې ټول ګناهونه وبخل او د بخاري په یوه روایت کې راځي چې جنت ته یې داخل کړ. سبحان الله، په دومره کوچني کار جنت ګټل. دا ځکه چې الله پاک تر انسان ډیر مهربان دی. کله چې یو بنده د الله پاک په مخلوق زړه دردوي او مرسته ورسره کوي، الله پاک تر هر چا مهربان دی. له دې حدیث مبارک موږ ته دا درس دی چې باید مهربان زړه ولرو که غواړو چې الله پاک په موږ مهربان اوسي. انسان خو پرېږده، ان په حیوان هم باید رحم وکړو تر څو د ټول مخلوق خالق په موږ رحم وکړي. په یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ژباړه: په رحم کوونکو انسانانو الله پاک رحم کوي. په ځمکه کې په مخلوق مهربانه اوسئ، په تاسې به هغه څوک مهرباني وکړي چې په اسمان کې دی. 53 نصیحت د خپلو دیني ورونو د لیدو کتو اجر. د الله پاک لپاره یو انسان سره دوستی ډیر زیات اجر لري. په دې اړه ګڼه حدیث راغلي. په یو صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: الا اخبرکم برجالکم من اهل الجنه النبي في الجنه والصديق في الجنه والشهيد في الجنه والمولود في الجنه والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله عز وجل ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. ژباړه: آیا تاسې ته د جنت د خاوندانو په اړه خبر در نه کړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث په دوام کې وفرمایل: هر نبی په جنت کې دی، رښتینی یا صدیق انسان په جنت کې دی، شهید په جنت کې دی، ماشوم چې له بلوغ مخکې وفات شوی وي جنت کې دی، او هغه کس چې د خپل مسلمان ورور لیدو ته د مصر څنډې ته یعنی د کلي یا ښار یوې لرې څنډې ته خاص د الله د رضا لپاره ورځي او هغه ویني، یعنی دا هم جنتی دی. او هغه ښځې مو جنتیانې دي چې له خپل میړه سره مینه کوونکي، ډېرې بچي راوړونکي او میړه ته ګټه رسونکي وي. او کله چې ناراضه کیږي یا میړه ترې ناراضه کیږي، دا راشي او د میړه په لاس کې لاس کیږدي او ورته ووایي: تر هغې نه ویده کیږم چې ته راضي شوی نه یې. په دې مبارک حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنتیانو صفتونه یاد کړل او وی فرمایل: پیغمبران یا نبیان رښتیني انسانان چې دین یې رښتیا ګڼلی وي او رښتیا وایي، شهید چې د الله په لار کې ځان قرباني کړی وي، ماشومان چې له بلوغ څخه مخکې وفات شوي وي، او هغه کسان چې د الله پاک د رضا لپاره یا د ثواب ترلاسه کولو په نیت د خپل مسلمان ورور یا ملګري پوښتنې او لیدو ته ورځي، که روغ وي او ناروغ او که لرې هم اوسیږي، دا خلک جنتیان دي. تر دې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنتیانو میرمنو صفتونه بیان کړل. وی فرمایل: هغه میرمنې به جنت کې وي چې مینه کوونکې په ځانګړي ډول خپلو مړونو سره وي، ډېر اولاد لرونکي وي،
میړه ته ګټه رسونکي وي، یعنې همیشه د میړه په ګټه فکر کوي او عادت یې وي چې میړه سره ښېګڼه وکړي. او کله چې ترې میړه په څه شي خفه شي، دا راشي او د میړه په لاس کې لاس کېږدي او هغه ته ووایي له تشویش او خفګان څخه نه ویده کېږم تر دې چې ته مې خوشحاله کړی نه یې او میړه راضي کړي. دا صفتونه چې په انسان کې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم جنتیان بللی دي. 54 نصیحت: د تواضع او عاجزۍ فضیلت. موږ او تاسې اکثره وخت د انسانانو په ظاهري بڼه ښه او بد معلوموو. داسې انسانان شته چې موږ ته ښایي ډېر کمزوري ښکاره شي، خو د الله پاک په وړاندې لوړ مقام لري. د بخاري شریف په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: الا اخبرکم باهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو اقسم على الله لأبره. الا اخبرکم باهل النار كل عتل جواظ مستكبر. ژباړه: آیا تاسې ته د جنتیانو په اړه خبر در نه کړم؟ هر هغه ضعیف عاجز چې خلک ورته ضعیف او کمزوري په سترګه ګوري، دا ضعیف ښکاري، خو که په الله پاک قسم وکړي قسم به یې پوره شي. آیا تاسې ته د دوزخیانو په اړه خبر در نه کړم؟ سخت سری او زړه ازارونکي یا د خیر مخنیونکي، په جسامت غټ او ځان ته غره یا متکبره چې په تکبر په لاره ګرځي او په خلکو بې ځایه کبر کوي، خلکو ته په سپکه ګوري، ځان ورته قوي، لوی او کبرجن ښکاري. په دې حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تواضع د جنتیانو او کبر د دوزخیانو صفتونه یاد کړي. فرمایي ځینې انسانان دي چې الله پاک ته یې ځانونه مات کړي یا عاجزي او تواضع کوي، تر دې چې ځینې خلک پرې ملنډې وهي او سپکاوی یې کوي یا په سپکه ورته ګوري. خو دغه عاجزه بیا داسې انسان وي او دومره لوړ مقام لري چې که الله پاک باندې قسم وکړي او یو څه وغواړي هغه به وشي. الله پاک به یې قسم او دعا قبوله کړي او هغه کار به وشي چې دوی یې غواړي. دومره لوړ مقام به لري. د دوزخیانو صفات بیا دا دي چې سخت زړي، د خیر مخنیونکي او کبرجن وي، چې په خپل جسامت او لویوالي غره وي او په لاره تک سره په خلکو کبر کوي او بد اخلاقه هم وي. الله پاک دې موږ او تاسې د جنتیانو له ډلې کړي او له کبر او غرور نه مو دې وساتي. ټول وایي امین. 55 نصیحت: له جنجال څخه ځان ساتلو اجر. نیک اخلاق مسلمان د جنت لوړو مرتبو ته رسوي، نه یوازې په آخرت کې بلکې په دنیا کې هم د نیکو اخلاقو خاوند د خلکو ترمنځ محترم وي. د صحیح ابي داود په یو حسن حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: انا زعیم ببیت فی ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ژباړه: زه د هغه چا لپاره د جنت په شاوخوا کې د یو قصر ضامن یا کفیل یم چې جدال یا جنجال پرېږدي، آن که دی په حق هم وي. د جنت په منځ کې د هغه چا لپاره چې دروغ پرېږدي، آن که د خندولو یا ساتیرۍ لپاره هم وي. او د جنت په لوړه مرتبه کې هغه چاته د قصر ذمہوار یم چې اخلاق یې ښایسته وي. 56 نصیحت: د میړه د اطاعت اجر. میرمنو ته الله پاک لوړ مقام ورکړی او جنت ګټل یې ورته ډېر اسانه کړي دي. اندا چې قیامت کې اختیار ورکوي چې له کومې دروازې چې یې خوښه وي جنت ته داخله شي. په یو صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ژباړه: که یوه ښځه 5 وخته فرض لمونځونه کوي، روژه نیسي، له حرامو د خپلو شرمځایونو ساتنه کوي، د میړه اطاعت کوي، قیامت کې به ورته وویل شي دننه شه جنت ته له کومې دروازې چې دې خوښه وي. سبحان الله، دومره لوړ مقام. 55 نصیحت: له لارې د مزاحم شي لرې کولو اجر. الله پاک خپلو بندگانو ته په کوچنیو کارونو لوی اجر ورکوي.
د مسلم په یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. ژباړه یو سړی مې ولید چې په جنت کې ګرځېده له لارې د هغې ونې د لرې کولو په برکت چې خلکو ته تکلیف رساوه. یعنی په لاره کې ونه وه او خلکو ته مزاحمت کوه. دغه کس لرې کړه تر څو خلک په تکلیف نشي. د همدې کار په بدل کې الله پاک جنت ته داخل کړ. دا کوچنی کار ښکاري خو الله پاک ته لوی دی. 58 نصیحت صله رحمی. خپلوي پالل یا صله رحمی په اسلام کې ډیر زیات ارزښت او لوی اجر لري چې انسان خپل رب ته ډیر نږدې کوي. ترڅنګ د انسان پر روزي کې د پراخۍ او برکت لامل کیږي. د صحیح بخاری په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. ژباړه که څوک خوښوي چې روزي پراخ او برکتی شي لځان څخه ښه اثر پرېږدي یعنی خلک به یې په نیکنامۍ یادوي یا عمر یې اوږد او برکتی شي نو خپلوي دې پالي. صله رحمي یا خپلوي پالل دې ته وایي چې تل خپلوانو سره اړیکې وساتي. د هغوی پوښتنې او لیدو ته ورشي او احوال یې واخلي. په مهرباني ورسره چلند وکړي. که غریبان وي مرسته ورسره وکړي او راشه درشه دې ورسره دوامداره وي. 59 نصیحت د سلام خپرول. په خلکو سلام اچول یا سلام ویل د انسان درجه لوړوي، جنت ته د تللو لامل کیږي او د خلکو زړونو کې مینه ډیریږي. د مسلمانانو ترمنځ د مینې زیاتولو یوه ښه وسیله د سلام عام کول دي. د صحیح مسلم په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. ژباړه جنت ته نه داخليږئ مګر دا چې ایمان راوړئ او ایمان نشئ راوړلی تر هغې چې خپلو کې مینه ونه کړئ. آیا تاسې ته داسې کار ونه ښایم چې په ترسره کولو یې ستاسې منځ کې مینه زیاتیږي؟ په خپلو منځونو کې سلام خپور کړئ. یعنی ستاسې ایمان هغه وخت پوره کیږي چې خپلو کې د کرکې پر ځای محبت وکړئ او دا محبت هغه وخت ستاسې منځ کې ټینګېدای شي چې تاسې په یو بل سلام اچول عام کړئ او خپور یې کړئ. کله چې د مسلمان ورور ترڅنګ تېرېدې نو ورته ووایه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یا السلام علیکم ورحمت الله. 60 نصیحت له اړتیا پرته له خلکو څه غوښتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې منع کړي چې که د انسان وس کېږي له بل چا دې څه وغواړي. په یو حدیث کې مبارک فرمایلی من تکفل لی الا یسأل الناس شیئا واتکفل له بالجنه فقلت انا فكان لا يسأل احدا شيئا. ژباړه چا چې ماته ضمانت وکړ چې له بل چا څه نه غواړي او زه ورته د جنت ضمانت وکړم. د حدیث راوی ثوبان رضی الله عنه فرمای ما ویل زه د الله رسوله هغه یعنی ثوبان به له هیڅ چا څه نه غوښتل. په دې حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان هڅوي چې خپل غوښتنې یوازې الله پاک وکړي او په هغه توکل وکړي. د انسانانو له احتیاج ځان خلاص کړي او په الله پاک پورې خپل احتیاجات وتړي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت د ضمانت خبره وکړه ثوبان چې د هغه مبارک خادم وو وعده وکړه چې زه دا کار نه کوم او له هغه وروسته یې له هیڅ چا څه نه غوښتل. هر څه چې غواړي له الله پاک یې غواړه چې بل ته یې ورکوي تا ته هم درکوي خو په اخلاص دعا او په الله پاک نیک ګمان او پوره یقین ولره. رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه دا دعا کوله چې اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا الله په حلالو باندې مال حرام وساته، یعنی دومره حلال مال راکړه چې حرام ته هیڅ اړتیا نه وي. واغننی بفضلک عمن سواک، او ما په خپل فضل سره د خلکو له احتیاجه غنی که، یعنی ما داسې حالت ته ورسوه چې خلکو ته هیڅ احتیاج ونه وسم او ستانه پرته د بل چانه غنا ونه غواړم. که احتیاج لرم هر څه لرم یوازې له تا یې وغواړم.